راشد خان یا راشد ارمان خپل مقامونه د لاس ورکړل. سلامونه خوږو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. تاسو همدا مهال ګورئ افغان ټایپس چینل چې تاسو ته د سپورټ باره کې مختلف معلومات وړاندې کوي. کوم افغان ټایپس چینل نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. راشد خان خپل مقامونه د لاسه ورکړل. د کرکټ نړیوالې شورا په نویو درجه بندیو کې راشد خان له خپلو مخکینیو مقامونو شاته تللی دی. راشد خان چې په روان نړیوال جام کې د توپ اچونې په برخه کې د پام وړ کارکردګي ونه ښودله، د ورځنیو لوبو په نوې درجه بندۍ کې د دویم مقام څخه اتم مقام ته غورځېدلی دی. بومرا پر خپل لومړي مقام، د راشد خان دویم مقام نیوزیلنډي ټرینټ بولټ نیولی دی. ورپسې روباډا، عمران طاهر، مجیب الرحمن، میچل سټارک او راشد خان دي. همدارنګه راشد خان د ورځنیو لوبو د الراونډرانو په درجه بندۍ کې له درېم مقام څخه څلورم مقام ته غورځېدلی دی. شکیب الحسن په هماغه لومړي مقام په دویم مقام، بین سټوکس نبي درېم مقام ته تللی، عماد وسیم څلورم مقام او راشد خان پنځم مقام لري. راشد خان د شا تګ لوی لامل همدا دی چې په روان نړیوال جام کې نه د توپ اچونې او نه هم د توپ وهنې په برخه کې مؤثریت درلودی. راشد خان د نړیوال جام په 9 لوبو کې یوازې 7 ویکټې واخیستي او 115 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې ویکټې 2 ویکټې د 1100 منډو په مقابل کې اخیستې دي. راشد خان له ډېره وخته خپل مقامونه ساتلي وو. همدارنګه له بیګ باشه تر هندوستان پریمیر لیګ پورې د پام وړ لوبې کړې وي او په نړیوال جام کې په متفاوت ډول هماغسې نه و څومره چې هیله ترې کېدله. مجیب الرحمن چې په وروستیو لوبو کې د پام وړ توپ اچونه وکړه، د کرکټ د نړیوالې شورا د توپ اچونکو په نوې درجه بندۍ کې شپږم مقام ته تللی دی. دوستانو دغه و د راشد خان باره کې مهم معلومات. که مو ویډیو خوښه شوې وي نورو دوستانو سره هم شیر کړئ او در سره لایک یې هم کړئ. مننه دوستانو.